کومو خلقو چې د الله د وجود تکذیب کولو دغه انجام څه شو کم خلاړه وګور ما بار بار تاسو ته درس کړی دی چې هر وخت په دې سوچ کوئ او هر وخت دا تصور کوئ چې په دې تمام کائنات کې څه چې کیږي دا الله کوي بل داسې قوت په دې کائنات کې نشته چې هغه د ونې پاڼه وخوځوي تاسو په دې یقین وکئ چې د ونې پاڼه خوځېدل دا هم د الله د علم نه او داغه د قوت نه بار نه دي عزیزانو بیا د الله پاک یو فرمان دی چې سیروا فی الارض تاسو په دې ځمکه کې وګرځئ او سیل وکئ او دا سروې وکئ چې کیف کان عاقبت المکذبین کوم خلقو چې د الله د وجود تکذیب کولو دغه انجام څه شو کوم خلاړه وګور فرعون وګورئ 400 کال ډیل خدای پاک ورکړو 400 کال ډیل او 400 کال ځان ته خدای ویلي څه شو چې څو وخت کې وګورونی او چغې شروع کړې نو خلقو ورته چې ته خدای کنه نو ځان په خپل بچ کا کنه نو بیا موسی علیہ السلام ته आवाज وکړو هغه ورته الان قد ندمت ولا ينفع الندم اوس پیمانه شوي دا اوس پیمانتیا څه سود نه لري نو عزیزانو د الله پاک د جرس تصور به دوران دی نه کې چې راوځي نشي یو تل بیا به څه خلاصونه نو 24 غنټه دا ورد جوړ کړي او هر شي ته چې ګوري ایو بزرګوي چې هر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی یہ کارخانہ تو نے کبرائے گاں بنایا یا اللہ دا عرشی نستا کاریگری معلومیږي دا د کائنات کارخانہ تا فضل نه جوړه کړي د دې سم منشا ده بیا په دې تمام کائنات کې زتا سو ته پیمان وایم چې زما سمرا معلومات دي او زما سمرا علم ده او ما سمرا اولیاء او علماء سره نشست برخاست کړي دي دا هر څه تا د پاره جوړ دي دا خطا سونه شي ویلې کنه چې قران دروغ دی ویلې شي ها قران د چا کتاب دی دا د چا خبرې دي چا ته کړې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ٹھیک شو قران وګورئ تاسو چې دا پزماکه کې څه پیدا دي څه نو الله وی خلق لكم ما فی الارض جميعا خلق لكم پیدا کړی مې دي تاسو د پاره فی الارض جميعا دا پزماکه کې چې څه دي دا مې تاسو د پاره پیدا کړ اوستاول د زمکه ته سوچ کوا غنم د اسمان نه را غورځيږي جوار د اسمان نه را غورځيږي غنم دانه زمکه تواچه یوا او درې د څلور میاشتې پس دومره بوټي کړی او پاس په سر کې پلې نیولې او پایو پلی کې سل دانی د یو دانی په بدل کې سل دانی دا اوس چې تاسو کینوان او مالټه او سیوان او پلانیان او دا په دې مالټه کې یو سپینه دانه هغه سپینه دانه زمکه کې واچي په دې زمکه کې اعلان دي دا دانه ونه کوي څوک د دې اجرړي څوک جوړي بیا پاس دا بوټي ته څوک جوړ کی پاس پکې دا ونه او پانی پکې څوک پیدا کی بیا دا میوه پکې څوک پیدا کی بیا په دې میوه کې تا یو دانه زمکه کې چولی او هغه بوټي پاس 200 مالټي ونیسي په هر مالټه کې شپږته هغه څو ورته وي هغه ګټ کی هغه دانه په هر یو مالټه بیا دله تخم راوېستو چې دغه دانه بیا زمکه کې واچ بیا دې مالټه کې چې اخر دې ته لږ سوچ وکړي د خدای په قهر اخته قوم دی د پاکستان الله تیر دې خزو نرونه وړو زړونه الله تیر دې که سړی دیم که زمونږ دا بچی دي پرون یو لارای تیرې ده چرته جن جنولان دې پکې دوپړی غږې دي او پاس په دا زلمی رکانو دا غړې ده په لارای د پاسه غړې و د بد خنزیر بچی کدا لارای اوس چرته بریک ولګي هم داسې لړش سړیم پکې ناستو خزم پکې ناستې او دوپړایم پکې خزو نر دا سوچ خو به چرته د سړی غي نو کوي به کنه چرته سرور پورې د سړی تړلې نو دا سوچ به کوي کنه مونږ پورې خو سر د خر تړلې ده مونږ پورې خو د سړی سر نشته د خر سر را پورې ده با ډیران لټو غول پی ګورو او غفرو سړی دا سوچ بک یو مالټا پرې کړ دې ته دا سه ګوره چې
چې دې مالټه کې دننه دا ترشواله چا واچولو، دا خوږواله پکې چا واچولو، بیا دې مالټه کې وګوره چې دا کم سیزونه پکې جوړ دي او چوپل اریان بشي. یا الله دا چا وکړ؟ دیونه کې دا کارخانه کم ځای نه وتی چې دا مالټه دومره خسته صورت جوړ. یو مالټه ته وګوره نو دماغ کې به راشي چې اوهو دا د انسان د عقل شی نه دی. دغه سي په دې کائنات کې ارشي ته وګوره دا د انسان د عقل نه بار دی. نو زما عزیزانو من کل الوجوه با سکوي وفوض امري الى الله، ټول امور د ژوند چې دي دا به خدای ته سپاري او بیا به وې چې ان الله بصیر بالعباد، الله په خپل بندگانو ډیر خلیدونکی. هر یو شي بیا زړه بستا د بل چا کور نه، زړه بستا د الله کور. نن تاسو وګورئ هر ورځ بدا سے خبره نه اوري چې ستاړه په خوشحال شي. دا اخبارونه دي، دا د بنی اسرائیل عذاب دی. هر ورځ پکې دا سے خبر راځي چې ټول ورځ سړی د ځان غوښي خوري. هر ورځ دا الله عذاب چې بیا راځي نو بیا الله سه انسان خو نه دی چې کوتک ور سره یو پتا را کی دی او دی وਹੀ نه. دا الله عذاب چې دی هغه په مختلف شکلونو کې مختلف شکل کې. کله هغه عذاب د باران په شکل کې، باران نه عذاب جوړ کی کورونه د لوران کی. کله هغه عذاب د طوفان او د سیلاب په شکل کې کلی د کلی یوس. کله هغه عذاب د زلزلې په شکل کې یو ګړچ ولور کی ټول خار په بل واړی. نو عذاب د الله چې راځي په مختلف شکلونو. کله هغه عذاب د پولیس په شکل کې پلار روانه ودی قانون دی لاس کې واغستو، دا د چایو ګنده دی ولی ځان پسې په سایکل تړلې ده. نه غریب نه هغه باندې عذاب په دې شکل کې. کله هغه عذاب د کسٹم والاو په شکل کې. نه خبر په ډاکټرانو عذاب نازل شو. په ډاکټرانو سرکاري آرډر وشو چې پرایویټ کلینیک به سرکاري ډاکټر نه کوي، په هسپتال کې به کوي. اوس په دوی باندې عذاب الله د مشرف په شکل کې نازل شو کنه. خلینم چغه نوځي او زه وایم چې دا عذاب لږ نورم تیز شي. تاسو وګورئ نن د ملک اربونه روپۍ کربونه میلیونونه روپۍ د انسانانو والی دي. نن هغه اربونه روپۍ پیش کوي چې ما پرېږدئ د جیل نه. او دا والی چا دي؟ هغه خلکو والی دي چې 2 لکه کاله رزق به نه ختمېدو دومره به مالدارو، هغې د پاسه هم والی دي. اوس که غریب سړی د خندیر بچی غلاو کی خو غریب دی که نه، اوږې دی که نه. نو دا غله هغه دي چې عربونه ورسره او بیا هم چې پې پېښه شوې ده نو د سپي غوندې خوله ورچول. ورشئ دا رنګ روډ چې کوم جوړ دی، په دې رنګ روډ کې چې کوم مال والی شوی دی پناه په خدای، ټول خدای د مشرف په عذاب رانیولي دي. خدای ولا دا عذاب. اوس یو پکې دی چې جمهوریت به حال کوي، جمهوریت به حال کې. دا جمهوریت وکنه دا ګلډانګان هم چې پاس کړي دي دا کونسلران او ناظمان چېرته ویاڼه یې دله صفا کړه. بهر دی په 50 کاله کې ستا د ملک قانون تر اوسه پورې هغه قانون دی چې په لندن کې جوړ، د لارډ میکالې قانون چې په لندن کې جوړ. الله څه په عظیم قهر اخته کړي. یو کیس دی، یو کیس بې لیسنه تماچه چې چا سره ونیوی شي او هغه کیس عدالت ته لاړ شپږ کاله هغه کیس نه ختمي. 2 لکه مجسټریټان او ججان پې بدل شي او هغه کیس نه ختمي. بیا تاریخ شو، بیا تاریخ، بیا تاریخ شو، بیا تاریخ شو، بیا ته د الله په عظیم قهر. خدای ته رجوع شئ، یو سیکنډ کې به هم فیصله کېږي. خدای ته رجوع شئ. نن خدای مونږ پرېښی دی، الله مونږ پرېښي. چې الله مونږ پرېښي زمونږ حال او حشر ګوره. قسم په خدای دی چې زه یو دې ټکي دومره یرولی یم، الله دې امان راکړي چې ما دا مسله لیدلې ده چې د قیامت په ورځ به الله داسې په قهري چې نه به وړاندې داسې په قهر شوی او نه به بیا داسې په قهر شي چې د الله غوندې عدالت وي او زمونږ غوندې مجرمانی او بیا د هغه د شان غوندې قهري. څه به کوو؟ دیو جنا جدانو پیغمبري خصلت پیدا کوي، پیغمبري لار اختیار کوي. که دا مخکې لار ځان ته صفا کول غواړئ په دې چیلو ګډورو مډورو والله که خلاص شئ. د 10,000 روپو د ګډ اغستو وس به یي
او هغه به چې دی چې به د 1500 روپو چیلې وایي. ستا خدای په دې نه پوهېږي. سهار د کوره راووتم یو سړي رانه تپوس وکړو چې چیلي باندې قرباني کېږي؟ نالاو ویلې ښه خو مال بس په یو ټکي ځان پوه کا. ویل څه مال په سکوټر باندې ځان پسې ښځه ګرځې، په سکوټر دې رستو سوره کړي نو چیلې به تا او ښځه یو نسي جنت ته کنه. چیلې کمزوره دی نو تا او ښځه به دې څنګه یو ښځه دې دم مالم برسرای بورای. ویل تا لیدلې څه مالدار در پسې سوره نه دی ګورم نه لویه دومنی بورای در پسې سورای په چیلی کې او د سړی وس کم از کم د سلو چیلو او د ګډانو دا غستو دی. ما ته په چیلی کې چیلو میلو خبره نه ده، دلته خبره د نیت تا نه. پښتنې ما نه مکوي چې ګډوډه ګډ شو قرباني پکېږي کنه کی خکرې ما چې قرباني پکېږي کنه کی او په وو کسو غوي کېږي کنه کی یو پشپګو کسو کېږي کنه کی زنیم خبره زئی رکشي پرون مې یو ته ملنیم خبر کنه پدې پويږي کنه ویل مولا نه ملنا زبلایم خرم دي وختته کل دي کېږي کنه کی خدای بندگانو 1500 کال وشو پدې پوي نشوي چې په غوي وو کسو کېږي کنه کېږي پشپګو کېږي کنه کېږي پسلو تاسو به کله پويږي سپینګیره ده یاره خدای خلې نه مې وس مرداري وزي هدا شو دي پشپګو کسو کېږي چې طاق نه مال په 1500 کېږي ولنه چې وو نه زیات لیکيږي مال په 500 کېږي. په دې خبره پويږي کنه پويږي ولنه کنه پښتنه کوم مال رواني ګدر تم پایا کې رواني ګیره د شپینه شواتیات نبی کاله د عمر دې ته تر اوسه په دې پوه نه شو چې الګه په وو کسو کې یو سړی راغی پلار مې حج ته تللی دی او مونږ ته اجازه کړې چې زما قرباني دلته وکړي. نو حج کې خو هغه بخپله قرباني کوي په مینا کې کنه نو ته د هغه لپاره څه قرباني ویل نه ما ته اجازه کړې مال چې اجازه یې کړې هغه دا ویلي چې هغه د قربانۍ پیسې بجلیګر مولا له نغدې ورکړي. پلار دې دا سوال جواب را لېږلی څه چل پشپګو قرباني کېږي که نه پشپګو نه کېږي پاسه ودرېږه پاسه اخوا مخکه دته وګوره وایي پشپګو نه کېږي په وو کېږي تر نامه پورې ګیره ده پوه شوئ پې پشپګو کېږي په دوو کېږي په څلورو کېږي په وو کېږي په 5 کېږي. طاق پکار دي ثواب دی پکې که طاق نو پشپګو کېږي. اوس پوه شوئ خدای دې زر ځمکې ته راکاږه اوس خو به پوه شوی که پوه شوئ پې زه دروغ خو نه وایم که نه